ځواک نظر یا فورس تیري د ریاست د دولت د ارتقا په هکله د دې نظر پلویان اټکل کوي چې د ځینو پیاوړو قبیلو لخوا جنگ او تیری د دولت په جوړولو کې اصلي لامل دی. د دوی په اند جنگ پاچا وزېږاوه. په پخوانۍ ټولنه کې ځواک په حق برلاسی شو. په بدني توګه یو پیاوړی سړی په نورو کمزورو وګړو خپل د قدرت کولو واک ومنلو. په دې ډول په یوه قبیله کې تر ټولو زورور سړی دوی د خپلې قبیلې مشر وټاکلو. په دې ځای کې د نورو خلکو د خپل کنټرول لاندې راوستلو او د دولت جوړولو وروسته دې مشر خپل اختیار په دولت کې د قانون او امنیت د پلي کولو او دولت د خارجي یرغلګرو څخه د ساتلو لپاره وکارولو. دا ډول ځواک نه یوازې د دولت په منځته راوړلو بلکې د دولت په پرمختګ کې اړین رول ولوباوه. تاریخ د ځواک نظر ملاتړ کوي. د دولت په منځته راوړلو کې ایډورډ جینکس وایي په تاریخي توګه په دې کې هیڅ مشکل نشته چې د عصري دور ټولې سیاسي ټولنې د بریالیو جنګونو په نتیجه کې مخته راغلي دي. د ناروې، سویډن او ډنمارک دولتونه یې بیلګې یا مثالونه دي. د دولت پیل د یو انسان د بل انسان د نیولو او غلام کولو څخه وشو. په دې عمل کې ټول کمال د پیاوړي بدني ځواک و. دا پرمختګ د قبیلو څخه په سلطنتو او د سلطنتو په امپراتورۍ بدل شو. خو دا ټول عمل تر شا ځواک شتون لرلو. په تاریخ کې د ځواک نظر یا فورس تیري څنګه ثابته شوې ده؟ دا نظر په مشهور دا نظر یعنی ځواک تیري فورس تیري په مشهور کول د زورور بقا یا سروایول اف د فټیسټ باندې ولاړ دی. د قدرت په قانون کې ځناور د خپل بقا لپاره د خپلو مخالفینو سره هر وخت په جنگ وي. همدا ورتوالی او فکر د انسانانو په اړیکو کې هم تر سترګو کیږي. د کلیسا پادریانو د دولت واک وغندلو ځکه چې دا واک په وحشي ځواک ولاړ دی. دا غندنه ښکاره کوي چې د دولت د ارتقا په هکله د ځواک نظر سم دی. سوشلیستان هم د دولت جبري ځواک د کارګرانو د مخنیوي او استحصال لامل ګڼي. د ځواک بنسټ د دولت اساس ګڼي. د دولت په هکله د ځواک نظر د آلمان فیلسوفانو لکه فریدریک هیګل، امانویل کانت، جان بیرن هارډي او داسې نور یې هم په ځای بولي. د دوی په اند جنگ او ځواک د دولت په جوړېدلو کې فیصله کن فاکتور دی. د ټریسکي په وینا دولت ځواک دی او دا د دولت لپاره ګناه دی چې کمزوری وي. دولت د برید او دفاع عامه ځواک دی. په دې نظر نیوکې: اول، د ځواک عنصر یوازینی فاکتور نه دی چې دولت یې منځته راوړلو. د ځواک سره سره مذهب، سیاست، کورنۍ او د ارتقا پروسه د دولت د بنسټ تر شا شتون لري. سټیفن لیکاک دا نظر په دې ځای کې غلطیږي چې ځواک د ټولنې په ارتقا کې یوازینی فاکتور دی. دویم، د نظر د تامس هیل ګرین د هغه په نړیواله کچه منل شوی قول خواهش نه کې ځواک د دولت بنسټ دی، په ضد دی. هیڅ دولت د تورو او خنجرونو د سیوري لاندې نه ساتل کیږي بلکې د خلکو رضاکارانه منلو ته اړتیا لري. دریم، د ځواک نظر د شخصي ازادیو د مفکورې سره سمون نه خوري چې دا ومنو چې د دولت بنسټ په ځواک ولاړ دی. نو د شخصي ازادیو تمه څنګه کولی شو؟ څلورم، د انساني ټولنې
د ځناورو د نړۍ سره پرتله کول بې ځایه ګام دی. که چېرته ځواک یوازینی فاکتور وي نو به څنګه ګاندیجي د سوله ییزې مبارزې د لارې د فرهنګي زبرځواک ته ماته ورکړې وای. 5 د نظر باید رد کړو ځکه چې ځواک نه بلکې سیاسي شعور او بیدارتیا د دولت بنسټ کېښودو. د شعور پرته د دولت راتګ هیڅ امکان نه لرلو. انسان په فطري توګه سیاسي ځناور دی او د سیاسي خوی بوی د دولت په بنسټ ایښودلو کې ګټور ثابت شو. د آر.این. ګیلکریسټ په وینا دولت، حکومت او په حقیقت کې ټول بنسټونه د انسان د شعور پایله ده. د دې نظر وړتیا: اول، دا حقیقت دی چې ځینې دولتونه د ځینو ټاکلو وختونو کې د ځواک د لارې منځته راغلل. چې کله آریان هند ته راغلل نو دوی د ځان سره هر ډول وسلې او اسونه راوړل چې د ځایي خلکو په ضد یې په جنګ کې په کار راولي. د برۍ په پایله کې یعنی د آریانو د برۍ په پایله کې د هند سلطنت جوړ کړلو او چې کوم ځایي خلک وو هغه یې تر خپل ولکې لاندې راوستل، هغه یې خپل رعایا جوړ کړل. دویم، د دې نظر دا ځانګړتیا ده چې دولتونه یې بیدار کړل چې د خپلې خاورې ساتلو لپاره اړین ځواک ته تیار کړي. یعنی هیوادونه ته یې دا په ګوته کړله چې د خپل واک اختیار یې د خاورې تمامیت بشپړتیا ساتلو دپاره د ځواک شتون اړین دی. نو دوی وتوانېدل چې هیوادونه او د هیوادونو مشران دې ته ولمسوي چې خپل دولتونه په عصري وسلو باندې سمبال کړي. د خان شهید لایبرري یوټیوب چینل د کتلو او سبسکرایب کولو مننه.